او به میچ او کرکټ میچ یو فضول لوبه فضول چې د دې د لاسه د ډیرو مسلمانانو اوقات بربادېږي منځونه تباه شو د دې د لاسه اخلاق تباه شو د دې د لاسه او ډیر خلک بدبخته په دقه میچونو باندې جواري کوي جواریان یو دونه پې لګوي او د دې شیطاني لوبې په سر باندې ته د مسلمان بېعزتي کوي قوم پرستی وطن پرستی دا کې لګي مونږ خو چېرته یو انګریز هم ونه کته د انګریزانو ملکونو کرکټ میچونه شته که نشته چې یو ملک یې وګټي او بل ملک پسې دی په سوشل میډیا راشي او کنځلې کوي او په یو بل ګزارونه کوي او د یو بل ښځې او لور او خور او مور یادوي لکه هغه انګریزان را پورې خاندي لګیا دی هغه هندوان را پورې خاندي د هندوستان د اسلام دشمنان را پورې خاندي دا مسلمانان دي وګورئ ورته تماشې وکړئ نن زما او ستا د کردار د لاسه په اسلام او د اسلام په پاک او سپینه لمن تور داغونه ولګېده ډېره د افسوس خبره ده لږه نه ده کله به زموږ تربیت کېږي کله به موږ اخلاق زده کوو کله به موږ انساني خویونه زده کوو کله به موږ کې هغه انساني او اخلاقي رویې راځي چې زموږ لګیا دی نن دا کردار دی نن زموږ دا حال دی سبحان الله زما محترم ورونو دا یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بلال چې تک تورو هغه بلال چې د هغه خاندان نه هغه بلال چې هغه غلام و هغه له د الله نبي دومره لوی عزت ورکړی او دومره ورته ګران و نبي صلی الله علیه وسلم ته چې صحابو به بلال ته سید ویلو دا زموږ سید دی دا زموږ سردار دی دا زموږ مشر دی د هغه د ډېر عزت او د هغه د ډېر احترام د وجې هغه زید بن حارثه چې د بل وطنو ډاکوانو تختولی و کیسه تاسو ته معلومه ده او په مکې په منډۍ کې خرڅ شو او بیا د نبي علیه السلام د مشرې بیبي غلام وګرځېدو زید بن حارثه په پیسو یې اخیستی و او چې نبي علیه السلام سره یې نکاح وکړه نبي علیه السلام له یې ورکړو زید او هغه زید چې نه قوم نه وطن هغه معلوم نو د بل ځای و په دې مکه کې داسې و لکه پردی سړی چې په کلي کې یوازې اوسېږي چې نه مور وه نه پلار و نه تره و نه ماما و نه خاندانو د دې ځای هغه زید له نبي علیه السلام دومره عزت ورکړو چې په یو سفر کې په یو غزوه کې په داسې قافله امیر کړو چې ابوبکر هم ترې لاندې او عمر هم ترې لاندې او غټ غټ صحابه د زید د جنډې د لاندې روان دي زید امیر دی زید بن حارثه او د ابوبکر او عمر په شان غټ غټ صحابه مامورین دي د الله نبي چې ولې د عزت جنډه لاس کې ورکړه دا ستاسو امیر بس ټول صحابه بالکل چې زموږ امیر په جنګ موته کې قصه تاسو ته ما بار بار ویلې چې که زید شهید شو جعفر بس تاسو امیري جعفر شهید شو عبد الله بن رواحه به امیري چې هغه شهید شو په خپل امیر مقرر کړي په دې کې اولنی امیر زید دی دا دقه زید دی چې د سره مور پلار خاندان د ماما او د تر کورنۍ شته دی نه په مکه کې خو دومره لوی عزت نبي علیه السلام ورکړی زموږ په اسلام کې د قوم پرستۍ نه دا نشته دی چې زه د دوی نسب یما زما فلانې قوم دی زه ډېر اوچت یما نه والله که ما ورته اوچت شو ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې تقوا راشي ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې دین راشي ما ورته به هله اوچتېږو چې مونږ کې هغه صفات راشي په کومو صفاتو باندې چې دا بنده رب العالمین ته نږدې کېږي په چا کې تقوا ډېره ده د الله ته ډېر نږدې دی دا کمالي دی ده وګټله ده وګټله د میچ ګټل نه دي والله ګټل دا دي چې ما کې او په تا کې تقوا راشي آیا ما او تا د تقوا فکر کړی دی د میچ د ګټلو دپاره د یو بل ګریوانونه او د یو بل عزتونه شنه وو د دې تقوا د حاصلولو دپاره مونږ څه وکړه د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ کله د مونځ د فرض مونځ اهتمام وکړو د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ کله نفلونه وکړه د تقوا د حاصلولو دپاره مونږ د قرآن تلاوت څومره کوو د تقوا د حاصلولو دپاره د قرآن ترجمه مونږ څومره زده کړه د قرآن هغه باندې عمل مونږ څومره وکړو توحید هم څومره زده کړو د تقوا دپاره هېڅوک کوشش نه کوي چې دا میچ وګټمه په دې میچ کې کامیاب شم چې سبا د قیامت په ورځ ماته عملنامه په ښي لاس راکړی شي دا د کرکټ ټرافي دا څه اوچته خبره نه ده دا په عملنامه چې په ښي لاس میلاوه شي دا اوچت کمال دی دې لپاره چا فکر وکړو آیا زه او ته فکر مند دې لپاره دا میچ وسوک ګټي دې میدان کې وسوک اول نمبر راځي چې الله فرمایي ما ته ډېر نږدې او ما ته ډېر عزتمن په تاسو کې څوک دی چې په چا کې تقوا ډېره